سلامونه دوستانو، هیله د جوړ روغ به وئ. زه محمود سعید یم او دا د یو ځل بیا د هندبوک جرمني له پاڼې ستاسو په خدمت کې یم. دا اونۍ د بلاوه پاس یا شنه پاسپورټ په اړه چې مهاجرو ته ورکول کیږي تاسو ته معلومات درکوم. دا پاسپورټ چې رنګ یې شین دی ځکه شین پاسپورټ یا بلاوه پاس بلل کیږي او بي پاسپورټ بلل کیږي. همدا ډول د کنوانسیوني پاسپورټ په نوم هم یادیږي او دا ځکه چې د جنوا کنوانسیون کې په دې اړه پریکړه شوې ده چې هغه مهاجر چې په رسمي ډول قبلیږي هغوی ته باید هغه هیواد پاسپورټ ورکړي. دا پاسپورټ په جرمني کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جرمني د اساسي قانون د 14 الف مادې او یا هم د استوګنې قانون د 15 مادې له مخې قبول شي. عموما دلته د مهاجرو ترمنځ مشهوره ده چې 3 کلنه قبولي بلل کیږي، هغه ډول رسمي قبولي واخلي. د دې ترڅنګ یو بل ډول پاسپورټ هم شته دی چې خړ پاسپورټ یادیږي او هغه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې فرعي خوندیتوب یا سبزیډیره شوتس ولري او یا هم ممکن ابشیبونګسفربوت ولري یا ډیپورټ باندې ملي بندیز چې یادیږي. نو کیدای شي هغو ته هغه پاسپورټ هم ورکړل شي. د هغو پاسپورټ شرایط هم اکثره د بلاو پاس په شان دي، خو په هغو کې داسې کسانو ته هم هغه پاسپورټ ورکول کیږي چې هویت یې معلوم نه وي چې هغه د کوم هیواده راغلي دي یا هویت یې څه دی. که څوک د فرعي خوندیتوب یا سبسیډر شوتس ولري یا ابشیبونګسفربوت ولري، نو د دوی نه عموما غوښتنه کیږي چې د خپل هیواد سفارت ته ولاړ شي، د هغو نه خپل پاسپورټ ترلاسه کړي. که څوک غواړي د بانف په دې پریکړه باندې اعتراض وکړي نو باید بیا خپل د هیواد سفارت ته ولاړ نه شي. ډېر کسان پوښتنه کوي چې د ما نه د پاسپورټ غوښتنه کړې ده، زه ولاړ شم که نه. که په دغه مرحله کې څوک وي چې ابشیبونګسفربوت یا سبسیډر شوتس یې ترلاسه کړی وي او دوی په دې راضي نه وي، دوی غواړي چې دغه 3 کلنه قبولي چې معمول ده د مهاجر چې په رسمي ډول په رسمیت پیژندل کیږي، که غواړي دا واخلي یعنې غواړي اعتراض وکړي د بانف په پریکړه، نو بیا صحیح نه ده چې دوی د خپل هیواد سفارت ته ولاړ شي ځکه دوی بیا هغه د خوندیتوب د خپل هیواد تر چتر لاندې راځي. نو بیا ښه ده چې له وکیل سره خبرې وکړي او مخکې د نه چې خپل سفارت ته ولاړ شي هغو سره اړیکه ونیسي او بیا په دې صورت کې ممکن دوی ته هغه خړ پاسپورټ ورکړل شي. همداشان ځینې کسان دي چې د خپل هیواد سفارت ته د ځینو نورو دلایلو له مخې نشي تللی، نو هغوی ته هم بیا خړ پاسپورټ ورکول کیږي. همدا ډول که څوک شین پاسپورټ ولري او د هغې ترڅنګ بیا هم ولاړ شي خپل هیواد سفارت ته ولاړ شي او د بل پاسپورټ غوښتنه وکړي، نو ممکن د پناه حق چې کوم ورکړل شوی دی هغه بایلوي، هغه ترې واخیستل شي او خپل شین پاسپورټ هم بایلوي او له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په شنه پاسپورټ باندې بي ویزې کابو 28 هیوادونه د اروپایي ټولنې چې د هغو ته سفر کولی شئ او همدا ډول په ځینو په مجموعي ډول 100 هیوادونو ته تللی شئ، خو اکثره هیوادونه یې ویزه غواړي او د ویزې دپاره هم د هر کس کیس جدا جدا کتل کیږي. ممکن ځینو کسانو ته ویزه ورکړي، ځینو ته یې ورنه کړي. شنه پاسپورټ د اخیستلو دپاره عموما کله چې څوک قبلیږي هغه د هغه اوسوای سره د قبولۍ د اجازې سره یو ځای راځي، خو بیا یې که نوی کوئ 3 کاله وروسته نو لږ تر لږه 3 میاشتې مخکې باید د اوسلنډ بیو ادارې ته ورشئ، هغو ته کوم سندونه یې وغوښتل هغه ورکړئ. خو د نوي کولو پروسه یې ډېره ساده ده. اکثره وخت چې تاسو هلته ورشئ هغوی وروسته یو ترمین درکوي، تر هغې ترمین پورې تاسو ته یوه بله پاڼه درکوي چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ ممکن سفر وکړئ یا هم هغه خپله د اوسوایس پاسپورټ په ځای کارول کیږي که وخت لږ پاته وي او که په ځینو ښارو کې که کسان لږ وي ممکن ډېر زر پروسه ختمه شي او زر یې درکړي. عموما 2-3 میاشتې وخت نیسي تر څو چې بیا نوی پاسپورټ نوی اوسوایس تاسو ته راځي او هغه هم عموما د 3 کلونو لپاره وي. ډېر کسان د خپل هیواد ته د سفر پوښتنه کوي، هیڅ ډول قبول شوی مهاجر چې دی هغه خپل هیواد ته سفر اجازه نه لري. که هغه دغه 2 مادې مې چې یاد کړې 14 الف یا 15 ماده که په هغې ډول قبول شوی وي یعنې 3 کلن او یا که ابشیبونګسفربوت ولري یا فرعي خوندیتوب چې دلته خلک په اجتماعي قبولي هم یادوي، سبسیډر شوتس که هر یو ولري خپل هیواد ته د تګ اجازه هیڅ یو نه لري. که چیرې څوک لاړ شي بانف یا اوسلنډ بیوډه یا د آلمان مقامات چارواکي خبر شي نو ممکن خپله دوی ته چې کوم پناه ورکړې ده هغه ترې واخلي. او هغه کسان چې لنډمهاله اوسوایس لري، افنټالت ګشتاتونګ لري یا ډولډونګ لري، هغوی ته بیا هېڅ اجازه نشته چې د جرمني نه ووځي. که چیرې ووځي په هغو باندې هم که جرمني مقامات خبر شي نو ممکن هغه کوم شی چې اسناد چې لري هغه ترې واخلي او له ډېرو ستونزو سره مخ شي. خو یو شی چې دی په دې کې هغه د ښوونځي شاګردان چې د هغه استثنا دي، که چیرې د هغو نه غوښتنه کیږي ډېر وخت دوی بهرنیو هیوادو ته په سفر بیایي، که دوی نه غوښتنه وشي چې سفر ته ولاړ شي دوی کولی شي د خپل ښوونځي نه، مکتب نه یا هر ځای چې دوی زده کړه کوي
د هغو نه یو خط واخلي، هغه یوسي آیسلنډ بیوډۍ ته، نو هغوی به ممکن دوی ته بیا پاسپورټ ورکړي تر څو هر ځای ته چې وغواړي سفر وکړی شي. یو شی بل مو چې په یاد وي چې اوس ځینې کسان په جرمني کې د کار په واسطه ویزه ترلاسه کوي. که چیرې څوک د کار په واسطه ویزه ترلاسه کړي، ممکن هغو ته آیسلنډ بیوډۍ ووایي چې تاسو خپل هیواد ته د تګ اجازه لرئ. د دې ترڅنګ که څوک په خپل د کورنۍ غړي څوک ناروغ وي او یا خدای نمه کړه څوک یې مړه شوي وي، کولی شي آیسلنډ بیوډۍ ته ورشي او ممکن په ډېرو استثنایي حالاتو کې هغو ته تګ اجازه ورکړي. له دې پرته تګ اجازه نشته. که ډېرو معلوماتو تفصیلي معلوماتو ته اړتیا لرئ، کولی شئ د هندبوک جرمني پاڼې ته راشئ او هیله دا ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. که پوښتنې لرئ کومنټونو کې ولیکئ، زه به هڅه وکړم چې ځواب درکړم. له پاملرنې مو ډېره مننه. بیا هم زموږ سره اوسئ، موږ به نور معلومات هم وړاندې کړو. تر بیا ښه وخت.